زما نوم واجهه ادریس دی. زه لیکواله یم او د ماسترۍ محصله هم یم. ما شاوخوا 900 نجونو سره مرسته کړې چې حجاب پیل کړي، خو دې ورځو کې ډېری خویندې له یو ستونزې سره مخ دي. ډېری خویندې د حجاب په اړه پوښتنې لري، په ځانګړې توګه دا چې حجاب یوازې د مخ پټول نه دي، لکه څنګه چې شیخ فارق هم موږ ته ښوولې. په خپل لیکچر کې هغې ویلي چې ښځه کولی شي خپل مخ او لاسونه پټ نه کړي. نو زما پوښتنه دا ده، که مخ پټ نه وي، مطلب دا چې خلاص ساتل کیدای شي، نو د سړي او ښځې په پټولو یعنې پردې کې څه توپیر دی؟ کله چې یو ښځه په خلاص مخ وځي، نو په فطري ډول به د مقابل جنس له لورې کشش او خواهش پیدا کیږي. د دې ترڅنګ زه غواړم د ترمذي یو حدیث حواله کړم، لکه کله چې میمونې او ام سلمه رضی الله عنهما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناستې وې، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه راوایي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفه نه شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هغوی پوښتنه وکړه چې دا ولې تاسو ولې خپل مخ پټ نه کړ؟ هغوی وویل چې دا نابینا دی، نو دوی موږ نشي لیدلی. خورې ما ستا پوښتنه واورېده. پوښتنه باید 2 یا 3 ټکو کې وي. ما ستا پوښتنه واورېده. ستا پوښتنه دا وه چې آیا د ښځو لپاره د مخ پټول لازمي دي که نه؟ ما د دې په اړه مخکې هم ویلي دي او شاید حتی دیني مدرسې هم ویلي وي چې په اسلام کې د ښځو لپاره د مخ پټول لازمي دي. په دې اړه د علماو ترمنځ اختلاف شته او دا اختلاف له کلونو راهیسې روان دی. که تاسو په غور وګورئ، ما په تفصیل سره وضاحت کړی او د سورة النور د آیت حواله مې هم ورکړې ده. سورة النور سورت نمبر 40 آیت نمبر 11 او سورت نمبر 33 آیت نمبر 950. په دې دواړو کې علما خپل نظرونه لري. په ډېرو شیانو کې د نظر اختلاف شته او په دې باندې د جګړې یا اختلاف کولو څه ګټه ده؟ تاسو پوهیږئ؟ ډېری علما شته او په زرګونو کتابونه په دې اړه لیکل شوي دي. ما خپله لوستلی دي چې ډېر په دې کې اختلاف لري، خو د مسلمانانو په توګه کله چې د نظر اختلاف وي، موږ باید د هغه اختلاف درناوی وکړو. ټول علما وایي چې د مخ پټول لازمي دي، خو هغوی دا هم وایي چې هغه خلک چې مخ نه پټوي باید په سختۍ ونه غندل شي. او هغه کسان چې د مخ پټولو په اړه فکر کوي، د مخ پټول یعنی نقاب اړین نه دی او موږ باید هغه خلک ونه غندو چې دا کار کوي. ما مخکې هم ویلي دي چې زما یوه لور نقاب کوي او بله یې نه کوي. دا هم هغه ځای دی چې توپیر پکې دی. دا بحث له کلونو راهیسې روان دی. نو اوس موږ د دې په اړه څه وکړو؟ د ترمذي په اړه که زه ټوله شپه هم په وضاحت کې تیره کړم، بیا هم اختلافات به وي. د امام شیباني، بانس او ډېرو نورو علماو کتابونه په دې موضوع شته. هر یو خپل نظر لري. که ته فکر کوئ چې دا فرض دی، نو وکړه. ما هیڅ کله نه دی ویلي چې دا مه کوئ. ځینې خلک غلط فهمي لري او فکر کوي چې د مخ پټول لازمي دي. وګوره، زه څه وایم دا دی چې دا لازمي دي، خو لږ تر لږه خپله برخه ترسره کړه. ښځې باید حجاب وکړي، سرونه باید بربند پرې نږدي. که دا نه وي نو لږ تر لږه مخ پټ کړه. دې ته وایي د خپل عزت ساتنه. په هر حال د سړي او انسان ترمنځ څه توپیر دی؟ ته حتی نه پوهیږي چې شریعت د سړو لپاره د بنسټیزو دندو څخه تر حرامو پورې هر څه تعریف کړي دي. آیا ته پوهیږي چې د سړو او ښځو ترمنځ څه توپیر دی؟ ته څه وایې؟ ښځې باید خپله شرمګاه او زنګنونه پټ کړي. ته د څه په اړه خبرې کوې؟ ته په ښکاره ډول د بنسټیز پوهې کمښت لري. که مخ پټ نه وي نو د سړي او ښځې ترمنځ څه توپیر دی؟ ته وایې چې سړي اړتیا نه لري سر پټ کړي. دا لازمه نه ده، یوازې مستحب ده. ځینې خلک دا هم وایي د سنت پیروي کول ښه ده، خو په سر کمیس اغوستلو څه ګټه ده؟ دا اغوستل لازمي نه دي. که ته دا وانه غوندې، خلک وایي چې دا حرام دي. له پوزې څخه تر زنګنونو پورې لازمي دي. که یو سړی په پټیو کې کار کوي او سینه یې ښکاره وي، نو هیڅ خبره نشته. یوه ښځه دا کار نشي کولی. ته څنګه ویلی شي چې سړو او ښځو ترمنځ هیڅ توپیر نشته؟ ته د څه په اړه خبرې کوې؟ له همدې امله موږ مسلمانان باید د یو بل درناوی وکړو. زه سم یم، زه وایم زه سم یم، زه سم یم. ستونزه په تا کې ده چې ته د حدیث او صحیح بخاري حواله ورکوي او ځان ته رښتینی مسلمان وایې. ته د څه په اړه خبرې کوې؟ که ته په واجباتو پوهیږې، که ته دا کول غواړې نو وکړه. څوک دی چې مخه دې نیسي؟ او هیڅ څوک نشي ویلی چې د نقاب اغوستل غلط دي. هیڅ څوک دا نشي ویلی. نو که ته دا کول غواړې هیڅ ستونزه نشته، خو موږ باید دا اتفاق دې کچې ته ورسوو چې په خپل منځ کې بحث وکړو. دا یو لوی کار دی. له همدې امله موږ باید پوه شو چې څنګه د نظر له اختلاف سره موافقه وکړو. د نظر اختلاف منل په دې معنا دی چې موږ مختلف نظرونه ومنو او د جګړې پرته د مسلو د حل لپاره یوه لاره ومومو.
سمه ده. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختیږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور انلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور انلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله